السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ شئ، حتما خوشحاله به یاست. دا ویډیو یوازې د هغه چا لپاره ده چې په واقعي معنا غواړي چې هم ښه کتاب زده کړي، اسانه زده کړه وکړي، چټکه زده کړه وکړي، مؤثره زده کړه وکړي او په عین حال کې په امتحاناتو کې ښې نمرې یوسي. ولې ډېر کسان داسې ممکن تاسې داسې کسان لیدلي وي چې هغوی ډېر زیات زحمت کوي، شپه ورځ کتاب زده کوي، شپه ورځ کتاب مطالعه کوي، ولې په امتحان کې کمې نمرې وړي، ښې نمرې ترلاسه کولی نه شي. ډېر شاګردان محصلین ځوانان به مو لیدلي وي چې هغوی میخانیکي زده کوي، جمله په جمله یې زده کوي، ولې په امتحان کې نمرې نه شي وړای. ډېر داسې کسان به مو لیدلي وي چې واقعا استعداد لري، تعریفونه، قواعد، درس په ښه ډول زده کوي او زده کولی شي، ولې کله چې یو څوک سوال ورباندې کوي، پورته کوي، جرأت له لاسه ورکوي، بالاخره هغه اشته شیان یې هېرېږي. او حتی ډېر کسان به مو داسې لیدلي وي چې شیان یې ډېر څه زده وي، کتاب ښه اورېدلی شي، له کتابه ښه اخذ کولی شي، مطالعه یې هم تیزوي او ذهن هم تیزوي، ولې کتاب نه تقسیم کولی شي، نه یې تحلیل کولی شي او نه یې خلاصه کولی شي. دا یو جدي ستونزه ده. په نن درس کې به انشاءالله موږ چې په کوم ګروپانو کې نظرسنجي کړې او پوښتنه مو کړې وه چې څو غواړي چې اسانه، چټکه او مؤثره زده کړه ترسره کړي، نو اکثره ځوانانو موږ ته دغه لیکلي وو چې موږ غواړو. نو دغه ویډیو به انشاءالله، البته دا به د موږ د ځان تجربه وي، دا ځکه چې طبیعي خبره ده. هغه کسان موږ تقریبا 12 کاله مکتب ویلی دی، پوهنتون دوره مو ویلې ده، استادي مو کړې ده، تکمله مو کړې ده، دیني علوم مو ویلي دي. طبعا هغه لارې چارې موږ ته معلومیږي چې موږ څنګه وکولی شو امتحان ته آمادګي ونیسو. کله کله داسې وخت راتلی شي چې ممکن په 2 ورځو کې د تا د امتحان خبر تا ته ورسیږي او درته ووایي ځان آماده کوي. په 2 ورځو کې 1.5 200 300 صفحې کتاب سخت کار دی. ولې که چیرته موږ خپل اولادونو ته په خپلو ماشومانو ته دغه طریقه او دغه اسانه چارې ورزده کړو، امید ده چې هغوی هم ښه کتاب وګوري، مؤثره زده کړه وکړي، چټکه زده کړه وکړي او په امتحاناتو کې ښې نمرې. خبره د علوم چې دي په 2 ډوله دي، یو یې نظري او تیوریکه برخه ده او بله برخه یې بیا عملي یا تطبیقي برخه ده. مثلا د یو کور نقشه په 50 دقیقې کې ممکن د یو مناسب کور چې 10 اتاقه ولري او بالاخره چاردیوالي ولري، هغه ټوله نقشه شاید په 50 دقیقې کې وبلیږي. ولې که چېرته دغه موږ تطبیق کوو، موږ دغه کور جوړوي، شاید له موږ چې 3 کاله 2 کاله 1 کال ونیسي. علت یې څه شی دی؟ لکه څنګه چې ما مخکې وویل، علوم هم دا ډول دي، نظري او تیوریکه برخه. موږ چې کله قواعد یادوو، کله تعریفونه یادوو، کله کتاب ګورو، دا نظري یا تیوریکه برخه ده، دا اسانه ده. ولې په اصل کې کار یا عملي برخه یې دا ده چې موږ عمل ته، لکه اوس مثلا موږ د ژبې قواعد په عربي کې موږ نحو صرف وایو، ولې ډېر علما به تاسو لیدلي، ډېر هغه کسان به مو لیدلي وي چې 10 کاله 11 کاله 12 کاله 13 کاله نحو صرف ویلی ده، ولې دوی حتی 15 خبرې په عربي نشي کولی. ولې؟ علت یې دا شی ده چې دوی نظري او تیوریکه برخه ویلې ده او عملي برخه یې نه ده ویلې. ښه، موږ غواړو چې د کمپیوټر آنلاین، افلاین، حضوري، غیر حضوري کتاب له ویډیو څخه اسانه، چټکه او مؤثره زده کړه وکړو. دغه اوس چې موږ د کمپیوټر درسونه روان په اپلاین ډول باندې، په هغه کې ډېر ځوانان دي له موږ سره او د هغوی هیله تقریبا دا ده چې موږ له دغه ویډیوګانو څخه زه به لومړی دې ته چې له ویډیو څخه څنګه موږ یا له ویډیو یا له کتاب یا له بل هر څه څخه څنګه مؤثره زده کړه، چټکه او ښه شی زر زده کړو. قدرمنو ځوانانو، قدرمنو محصلینو، تاسو که چیرته غواړئ چې له ویډیو څخه درس زده کړئ، د لومړي ځل لپاره 20 دقیقې ویډیو یو له ځان سره وګورئ، په 2هم ځل راولاړ سئ، همدغه ویډیو ته غوږ سئ، مهم نکات یې له ځان سره وګورئ، نمشته کې. کله چې ویډیو پای ته ورسېده، بیرته همدغه نکات چې له تا سره دي هغه له ځان سره 2-3 وارې تکرار کړئ. که چیرته تاسو ته بیا هم په دغه نقاطو، په دغه موضوعاتو یا دا تاسو دا مهم نکات نیولي دي، په هغوی پوه نه سئ، تاسو بیا ویډیو ته مراجعه وکړئ. دا چاره در سره تکرار کړئ او بیا وګورئ چې څومره مؤثره ده. امتحان ته آماده کېنیسئ. موږ تر سبا یا بل 2 ورځې موږ ته پاته دي. د موږ کتابونه تقریبا 1.5 صفحې کتاب ده. دې ته موږ څنګه چټکه، اسانه او مؤثره زده کړه ترسره کړو، بالاخره ځان ورته آماده کړو. د دې لپاره ډېره اسانه چاره دا ده
لومړی تاسې کتاب را واخلئ، که په تیز خواني وي که په چټک خواني صیغه مونږ ورته وایو چې زر زر ویل کېږي، که په هر ډول تاسې ورسره بلد یاست له مطالعې سره کوشش وکړئ یو وارې کتاب تر پایه ولولئ، تر پایه پورې بیرته راولاړ سئ، د ورقې په پای کې د کتاب خلاصه راواخلئ. اول فصل کلیات دي، عمومیات دي، دوهم فصل اساسي شیان دي، او دریم فصل تقسیم بندي ده، څلورم تقسیم تحلیل ده او دغه موضوعات دي. اول فصل دوم فصل. په اول فصل کې تعریف، پس منظر، تاریخ، تاریخچه، ډولونه څه، دوهم فصل، بیا دریم فصل، څلورم فصل، پنځم فصل او همداسې. کتاب تاسې یوې ورقې ته راورسوئ، یوې صفحې ته یې راورسوئ. کله چې تاسې یوې صفحې ته کتاب راورسوو بیا وګورئ چې هغه له ځان سره وګورئ، هغه صفحې ته ګورئ، بالاخره خلاصه د کتاب راواخلئ او له ځان سره یې حفظ کړئ. اوس که چېرته په دغه صفحه کې یا په خلاصه کې تاسې ته سوال پیدا کېږي، تاسې به هغه کتاب یا هغې صفحې ته مراجعه وکړئ. داسې له ځان سره 4 وارې تکرار کړئ. یعنې که تاسې په دغه چاره باندې په یو ساعت کې وتوانیږي، په یو ساعت کې به تاسو کتاب خلاصه کړی او زده کړی وي، او که په 15 ساعته کې په وتوانیږي په 15 ساعته. ولې میخانیکه زده کړه یا جمله په جمله زده کول دا واقعا سخت کار دی، دا ډیر سخت کار دی، او کله کله هم داسې کیدای سي چې موږ جمله په جمله میخانیکه زده کړه کړې وي، لیکه په لیکه مو زده کړې وي، خو استاد موږ ته یو سوال راوړي چې موږ هغه خلاصه کړی نه دی، موضوعات مو نه دي تحلیل کړي، تقسیم بندي مو نه ده راوستلې، نو په هغه اساس باندې له موږ څخه کله کله موضوعات کټ کېږي. موږ ته وایي مثلا استاد د یو شي تعریف وکړه، موږ د بل شي تعریف ورته کوو، دا یې دوهمه لاره ده. درېیمه لاره یې چټکه او مؤثره او دا طبیعي خبره ده چې باید له یادونه باسو. هغه څه زر زده کېږي هغه زر له حافظې ځي، ځکه موږ 3 ډوله یادګیري لرو یا حافظه، لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله. هغه څه چې موږ د لنډ وخت لپاره زر زده کوو دا طبیعي خبره ده چې هغه هېرېږي زل. ولې په ټولو کې خلاصه د کتاب را خلاصه کول ډېر مفید دی. دا مشکل به زه فکر کوم چې اکثریت د موږ ځوانان لري، او که چېرته په دغه باندې غور وسي او له ځان سره دغه چاره تکرار سي، زه وعده ورکوم چې تاسې به معاصره زده کړه کړې وي، چټکه زده کړه به مو کړې وي او امتحان ته به مو ښه امادګي نیولې وي. بله برخه مهمه دا ده، ځینې کسان بیا داسې دي چې هغوی متاسفانه جرأت له لاسه ورکوي، ښه استعداد لري، ښه لیاقت لري. ښه دوهم او درېیمه برخه به په راتلونکي ویډیو کې وګورو انشاءالله. تر بیا ښې چارې، خدای مو وساته. السلام علیکم.